پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د حدیث په سنن ترمذی کې دی وی لم يدعو فيها رجل مسلم في شيء قط يا بها الا استجاب الله له وی چې کله یو مسلمان دعا غواړي او څه شی د الله نه غواړي او دی پکې وی چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله به له دغه دعا لازم قبلوي یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د غمونو نه د وتو لار د مصیبتونو نه د وتو لار هغه ذکر دی کوم ذکر چې یونس علیه السلام د مې په کړه کړی هغه څه دی لا اله الا انت سبحانك کله چې باندې سخت ډیر شي قرضې دي ډېرې دي بیماري بچي دي نه کېږي کلي ته تله غواړي نورې مسلې دي دا ذکر ډېر وایه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ذکر ډېر وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ذکر ډېر وایه سبحان الله وبحمده یوازې